دا چې هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې عام وګړي بمبار شوي دي او که طالبان واقعیت په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. رسنیو ته د حمید کرزي رسنیز دفتر څخه په استول شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي په هیواد کې د جګړې د ادامې له امله د تلفاتو پر زیاتوالي خپله ژوره اندېښنه څرګندوي او د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د هوایي بمبارۍ وروستی دلخراشه پیښه چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون زموږ ګڼ شمېر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي په کلکو ټکو غندي. پخوانی جمهور رئیس د افغانانو وژنه له هر لوري او په هر عنوان چې وي بشري ضد جنایت او د افغانانو په ضد عمل بولي او په روانې پردۍ جګړه کې پر ښکېلو افغانانو خواو بیا هم غږ کوي چې پردیو دسیسو ته متوجه واوسي، له ورور وژنې او د خپلو هیوادوالو له وینو تویولو لاس واخلي، د افغانانو د ژوند ساتنې او ملي ګټو ته په کلکه پاملرنه وکړي او د سولې هڅې ګړندۍ کړي. حامد کرزی همداراز بیا هم یادونه کړې په جګړه کې ښکېلې افغاني غاړې باید د واقعیت درک کړي چې په هیواد کې روانه جګړه د پردو د اهدافو او ګټو لپاره ده او افغانانو ته یوازې زیان، درد، رنځ او مرګ ژوبله په برخه ده. وطن دوستي په جګړه کې نه بلکې افغانستان ته د سولې او امنیت په راوستو او د هیواد په آبادۍ او ترقۍ کې نغښتې ده. هرات کې د شوي هوایي برید په اړه ضد او ناقص راپورونه خپریږي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې برید د واده پر مراسمو شوی چې ولسي مرګ ژوبله لري، خو بیا حکومت او پوځي مسؤلین وایي چې یاد برید کې وسلوال طالبان په نښه کړي دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.